سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. په د ملګرو ملتونو عالي سازمان یا یونیسیار چې کوم دی د هغه مشر یا ای کمیشنر ښاغلی ګرانډي د سوریې د مهاجرینو یا د سوریې د کډوالو دپاره په سوریه کې یو پیغام نړیوالو ته وړاندې کړی دی چې تاسې یو موټی واوسیږئ او د سوریې د کډوالو دپاره باید بسپنه راټوله کړي یا امداد باید وکړي. نو موږ افغان کډوال هم د بشریت یو برخه یو. د ښاغلي ګرانډي د دې وړاندیز او د سوریې د کډوالو دپاره همدردي ستاینه کوو، ځکه د سوریې وګړي هم د انسانیت یو برخه ده او بیا خاص کر زموږ سره مذهبي اړیکې هم لري، زموږ مسلمانان ورونه دي. موږ د ښاغلي ګرانډي د دې داسې کړنو او د کډوالو په همدردۍ کې پر نړیوالو غږ کول داد ورکو او ستاینه یې کوو. خو د ښاغلي ګرانډي پر دغو خبرو او هڅو باندې او پر دا پیغام باندې ماته ځینې شک و شبهات او ځینې سوالونه پیدا شو. موږ افغانان 40 کاله کېږي چې د اور په لمبو باندې مسلسل سوځېدلي یو او په دنیا کې دی ګوټ نشته چې هلته زموږ افغانان مهاجرت نه یې کړی او کډوالي یې نه وي کړې. خو د کډوالۍ مسایل او تاریخ په راپرېږدو راځو په پاکستان هېواد کې دا وخت موږ 28 لکه افغان کډوال میشت یو او زموږ غټ سپورټر چې دی هغه یونیسیار دی. موږ د یونیسیار مننه کوو. د سمپل په توګه زه د یونیسیار په ما باندې تعلیم وکړي، ما د یونیسیار په پیسو او په امداد باندې ما تعلیم حاصل کړي. دا اوس هم د یونیسیار سره زه د ایجوکیشن په برخه کې په جاب بوخت یم. نو موږ د یونیسیار د تیرو 40 کالو څخه چې کوم زموږ د افغان کډوالو سره په پاکستان کې امداد یا مدد کوي، موږ یې کورودانۍ وایو. خو خبره دا ده چې دا اوس کې د پاکستان حکومت د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو د ایستلو نوټیفیکیشنان یا خبرې روانې دي او ځینې موږ تاسې په 2023 کې عملاً ولیدله چې بې اسنادو افغان کډوال یې ستانه کړله. خو اوس پاکستان بیا ژړو کارډونه یا ECC کارډ درلودونکي افغانان ښیي چې دا به هم وباسو. نو اوس خبره دا ده چې پاکستان خپل ځان ته ځینې خبرې لري چې هغه خبرې پر حقیقت هم دي. هغه وایي چې زما نور افغان کډوالو څخه زه ستړی شوی یم او هره ورځ ماته امنیتي پیښې دي، نو نور زه افغان کډوال نشم ساتلی. او زموږ د افغان کډوالو دلته مشکلات بیا زیات دي. هغه چیش دي چې دلته زموږ د افغان کډوالو جایدادونه دي، کاروبارونه یې دي. ځینې افغانان بیا داسې افغانان شته چې هغه د کاروبار ترڅنګ د ماښام په ډوډۍ باندې ځینې افغانان نه دي قادره. نو دا افغان کډوال اوس حیران دي چې وکړي څه. موږ هم په 2 حالاتو کې او زموږ په وطن کې د دونه افغان کډوال چې یو دم 28 لکه افغان کډوال ستانه کېږي یا وطن ته ځي، دا په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کوي. نو موږ د ښاغلي ګرانډي د دې پیغام څخه چې د سوریې د کډوالو دپاره د وړاندې کړی دی، دی په 2024 کې رالی او د پاکستاني چارواکو سره یې ولیدله او زموږ د افغان کډوالو د چارواکو سره استازو سره هم ولیدله. نو په هغه کې موږ د ده د راتلو په برکت 1 کال ټیم تقریبا راکړل شو. د روان 2025 د جون 13 نیټې پورې وخت راکړل شو. نو اوس فعلا د دوی ټولې ادارې، که یونیسیار دی که IOM دی که زموږ کمیشنریټ ادارې دي او که دغه د کونسلګرۍ دي، دا ټوله دا خبره کوي چې خبرې زموږ د کډوالو په اړوند زموږ د رسطې ولړې دي، یعنې د ملکو په ساتنه. نو موږ د ښاغلي ګرانډي څخه دا غوښتنه کوو چې آیا ته د افغان کډوالو په مشکلاتو نه یې خبر؟ که خبر یې تا کړي څه دي؟ دغه افغان کډوال د پړانګ او پاڼ تر مابین واقع دي. د دغه افغان کډوالو د مشکلاتو لپاره ولې د پاکستاني چارواکو یا د افغان چارواکو سره خبرې نه کوي او ولې دوی ته د خبرو د لارې د دوی مسله نه حل کوي؟
نه حل کوي او نه حل کېږي. 28 لکه افغان کډوال برخلیک دا وخت نامعلوم لوري ته پروت دی او نه افغان کډوال ایران پاتې دي چې کېږي به څه او کوو به څه. نو ښاغلی ګرانډې، موږ ستاسې د یونیسیار د ملګرو ملتونو او ستاسې د ټولو خیریه ادارو منندوی یو. 40 کاله مسلسل تاسې زموږ سره امداد کړی دی او موږ ساتلی او پاللی. خو یوه غوښتنه مو د بشریت په خاطر درڅه دا ده چې تاسې دغه زموږ مشکلات واورئ. دونه حاجز هم مه جوړېږئ چې په اسلام آباد په پنډۍ کې تاسې نوټیفیکیشن ستاسې اداره وړاندې کوي چې افغان کډوالو ته وایي ووځئ. یعنې تاسې که وغواړئ د دنیا داسې ملک نشته چې د ملګرو ملتونو خبره وانوري او د دنیا یو مشکل داسې نشي پاتېدلی چې هغه ملګرو ملتونه حل نه کړي. نو په کار دا ده د انساني او بشري همدردۍ په خاطر باندې دا زما پیغام به در تا پورې د سوشل میډیا د لارې یا ورسیږي یا ونه رسیږي. خو بیا هم دغه غوښتنه او تقاضا ده چې ستاسې ادارې دا ستاسې پیغام که زموږ دغه خبرې اوري در تاسې پورې در ورسوي او د دغه افغان کډوالو د سرنوشت د یو ښه سباوون د ټاکلو لپاره باید تاسې لاس په کار شي. د پاکستان او افغانستان د چارواکو سره کښېنئ، د کډوالو غږ واورئ، کډوالو ته وصولیات ورکړئ او د کډوالو مشکلات حل کړئ او ښه سباوون یې ورته وټاکئ. مننه.